کوم انسان د شپې تهجد نه کوي نو قران کې رب العالمین فرمایي دا سړی قمقل دی او رسول الله فرمایي دا ګور منافق دی موږ په خپل مرز باندې نه پوي نه یو ټول شپه خوبونه کوو غپې شپه لګاو او دا یو مرز رسول الله موږ تاسو له خدای دې چې دا ګور د نفاق مرز دی لیکن زموږ په علم نشته او دا ویل شي وا چې انسان په تهجد کې دغه لپاره هغه اسباب چې باعث به تهجد دي د سورې کهف دا ورسنی آیتونه وایا خاص کر قیلوله کوا رسول الله فرمایي قیلوله وکي ذکر شیطان زمون قیلوله نه کوي حسن بصری څخه خلک ګوري د بازار کې ګرځیدل قیلوله نه کوله به دې خلکو د شپه به خرابې ګډ وډه او خاص کر وختي وده کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ځان نه کړول د مسلمانانو سره کینې نه لرل زیات خوراکونه نه کول د آخرت سوچ اقا آیتونه او حدیث کتل چې هغه تهجد بارک راغلي د الله نه دعا وکړل مجاهده کوله د سرف سره تاریخ کتل او په ځمانه سماري جرمانه لګول